چې پاتیره چت پترو تاروشه پاتیره چت پترو تاروشه د بنانګي اوس د مارو شماینه دا د مو امیدای دا د مو یقین دی چې دا تحریک دغه ملګری دا د غورځنګ ملګری وو د خپلواکۍ سبب ګرځي د ازادۍ سبب وګرځي دا د پښتون ژغورنې غورځنګ وو په خپل افغاني جغرافیه باندې د ازادۍ جنډه لګوي دا نه یایي چې میش په کوم باندې احسانات دي میش په دغه خوره باندې احسانات دي دا د میش خپل فرض دي میش که په دغه خوره باندې خپل سر هم ضرورت کېږي دغه سر ورکوي که څه هم میش تحریک دا دوا کوي چې د میش حدود نشته دی خو هغه د ارمان نوړي شهید وینه ثابت کړ چې نن بلوچ نه د پښتون ژغورنې غورځنګ خبره کړو نن ګیلګت بلوچستان د پښتون ژغورنې غورځنګ خبره کړو دا د ده د وینې برکات دی دا اوږده د خستومانه نه یو لاره که هر څومره اوږده د خستومانه نه یو مونږ په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یو خبرې ډېرې په تفصیل وشولې که څه هم نن د میژ هغه اتل د لر بر افغان وطن شهید ارمان لوڼي صاحب دا پنځم تلین دی او دا غونډه د په مناسبت باندې جوړه شوې ده ملګري د ده په ژوند باندې د ده په مبارزه باندې د ده په دغه خوره په دغه وطن باندې چې څومره ننګ کړی و څومره د سټرګل کړی و او څومره یې په میړانه کړی و هغه باندې مجلس وشو خو د ارمان لوڼي په ژوند باندې یا د ده په سیاست باندې یا د دغې خورې په مبارزه باندې خبرې کړل ډېره لوی خبره ده خو یوه خبره شته د میژ ډېر قدرمن ګیلهمن پښتین یوه خبره وکړله چې زه د جیل نه راووتله او دا یو حقیقت دی چې موږ کور ته ترجیح نه کړه ویر موږ خپله پاچي ته ترجیح نه کړه ویر موږ خپله کلي ته اول ترجیح نه کړه ویر زه د ارمان شهید لینک ته راوړلم نو دا د ده د مبارزې په دغه وطن کښې د مینه خوره کړي دو په دغه وطن کښې د یووالۍ پیغام خپور کړی و د ده پیغام د احمد شاهي جغرافیې دپاره پیلاو شوی و او پیلاو شوی دی که څه هم میژ تحریک دا دوا کوي چې د میژ حدود نشته دی خو هغه د ارمان لوڼي شهید وینه ثابت کړ چې نن بلوچ نه د پښتون ژغورنې غورځنګ خبره کړو نن ګیلګت بلوچستان د پښتون ژغورنې غورځنګ خبره کړو دا د ده د وینې برکات دی دا د ده د دغه وطن دپاره د دغه خورې دپاره چکیمه قرباني وه نن میژ ته معلومه شوله چې نن د وزیرستان بچی چې اوته میاشتې یې په پوځي انټرمن سنټر کې تېرې کړي دي هغه جبر هغه تشدد چې ده نن په شرک شهر غونډ کړی و تاسې مخ ته یې کړو خو نن ده بیا دا وګڼله چې اول زه خپل ملګري تلین ته ویل شو نو زه دا لوی د افتخار د ویاړ خبره ده دغه وطن ته دغه خوره ته چې څومره ریاست مسالې یا دلته دهشتګردي په دغه خوره په دغه وطن باندې د ډېر وخت نه قبضه وه وس نه قبضه دو وس نه میژ محکومي خو د دغه محکومیت د دغه غلامۍ نه که میژ په یوویشتمه پېړۍ کښې خبر کړلي شاید دا د ارمان لوڼي وینې میژ دغه زموږ خبر کړ ارمان لوڼی بېشکه نن د میژ سره د ده جسد نشته خو د ده سوچ د ده فکر دومره عظیم دی دومره لوی فکر یې دی چې پخ فکر باندې د میژ
ملګري یې زندانونه تېر کړل، د بدترین تشدد سره مخامخ کړل، خو د حق سوچ نه یې ونړول، د حق فکر نه یې ونړول. ملګري یې ډېر محکم دی، خو د دغه وطن د دغې خاورې د راتلونکي نسل دپاره دا مبارزاتو په دا مبارزه کښې د ډېر وخت نه د قربانۍ راوړي دي. په مختلف وختونه پښتون قوم د پښتون قوم ځوانونه مشرونه چا د جیل په شکل کښې ورکړي دي، چا د خپل سر په شکل کښې ورکړي دي. خو موږ هغه سوچ ته، هغه فکر ته، یا هغه مرام یا هغه منزل ته نه وي رسېدلي. خو د موږ غټ کمای څه و؟ موږ یووالي وه، چې موږ په منځ کښې یووالي نه وه. دا زه قسم سره درته وایم، دا خلفاً درته وایم، دغه ریاست موږ دومره تقسیم کړی وي چې د جنوبي پښتونخوا موږ ته دا پته نه لګېدله چې دلته د موږ پښتانه ورونه دي. دلته هم د موږ موراني ورونه اوسېږي. دا د یوه د موږ نه دا پیره چې څومره هم ایکسپرټه وه دا ته په یقین سره پته نه لګېدله. خو نن تحریک دا وشوله چې موږ که میړاني ورونه دي، موږ که ننګیالي ورونه دي، په جنوبي پښتونخوا کښې دي چې همیشه دپاره دغه خاوره ته، دغه وطن ته قرباني ورکړي دي، د دغه وطن خبره یې کړې ده. خو آیا موږ ته په عمل کې ثابته کړله چې د موږ اول د غورځنګ شهید دا ارمان وړی و، که څه هم په بل شهید ورکړی و، خو د جنوبي پښتونخوا د محکومې خاورې نه د موږ ارمان وړی و. ملګري یې قربانۍ ورسي، جیلونه روسي، تکلیفات روسي، خو دا سوچ، دغه فکر دا لوی عظیم دی. عظیم سوچینه، عظیم فکرینه همیشه دپاره عظیم قربانۍ وړي. بې قربانۍ نه موږ خپل منزل ته چېرې هم نشي رسېدلی. په دا کښې هم موږ جیل ته درومي، خو موږ دا نه یایي چې موږ په کوم باندې احسانات دي، موږ په دغه خاوره باندې احسانات دي. دا د موږ خپل فرض دی. موږ که په دغه خاوره باندې خپل سر ضرورت کېږي دغه سر ورکوي، خو دا موږ نه یایي چې دا په کوم باندې احسانات دي. دا د راتلونکي نسل په موږ باندې فرض دي، د دغه خاورې په موږ باندې فرض دي. دغه خاورې چې موږ ته کوم عزت روکړی دی یا موږ ته کوم ژوند روکړی دی، موږ دغه خاوره ته، دغه وطن ته نمونه عزت نه دی ورکړی. که څه هم موږ تقسیم شوي وي، څه هم موږ په مختلف شکلونه کښې د ریاست د پالیسۍ، خو انشاءالله دا د مو امید دی، دا د مو یقین دی چې دا تحریک، دغه ملګري، دا د غورځنګ ملګري وو، د خپلواکۍ سبب ګرځي، د ازادۍ سبب وګرځي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ وو، په خپله افغاني جغرافیه باندې د ازادۍ جنډه لګوي. و همت